دا کونړ پر فضا دوه جیټ الوتکو ګزمې کړي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کونړ کې ځایي سرچینې ادعا کوي چې د دې ولایت د اسمار ولسوالۍ پر فضا دوه پاکستاني جیټ الوتکو ګزمې کړي دي. یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد چې وویل چې دغه الوتکو تېره ورځ چهارشنبه 11 د زمري مازدیګر شاوخوا 6 بجې د اسمار ولسوالۍ اړوند ساحو کې ګزمې وهلې دي. یاد سرچینه کونړ کې د همیشو تجربه کارو پخوانیو نظامیانو په حواله وایي چې دغه الوتکې پاکستاني وې او 3 زرې د ډیورنډ له فرضي کرښې راوښتې او د اسمار ولسوالۍ په اړوندو ساحو کې ګرځېدلې دي. سرچینې زیاته کړې ده چې تر اوسه د ګزمه وهونکو جیټ الوتکو د ګزمې لامل نه دی څرګند شوی. تر اوسه په دې تړاو کونړ کې د طالبانو ځایي چارواکو څه نه دي ویلي. کونړ د هېواد یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری کله درې د پاکستاني الوتکو د ګزمو او بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. څو ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د طالبانو مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم ویلي وو چې د امریکا په ګډون ګاونډیو هیوادونو د افغانستان فضایي حریم نقض کړی دی. بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کویټ ژوب سیمه کې په یو پوځي مرکز برید افغان وسلوالو کړی دی. په دې اړه خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په برید کې 3 داخلي بریدګر افغانان او د کندهار اوسیدونکي وو. د پاکستان حکومت یاد هیواد کې د افغانستان سفارت ته خبر ورکړی چې د بریدګرو جسدونه ترلاسه کړي. خبرپاڼه کې همدارنګه په دې اړه ژوره اندېښنه ښودل شوې ده او په پاکستان کې دننه بریدونو کې د افغان وګړو شمولیت او د یاد هیواد پر ضد د افغانستان خاوره کارېدل غندل شوي دي. د 13 جولای په 9 نیټه په ژوب کې د پاکستاني پوځیانو پر یو مرکز برید شوی و چې له امله یې 9 پوځیان ووژل شول او د 5 بریدګرو د له منځه وړل کېدو ادعا هم شوې وه.